بعض خلک په مانځه کې اخوا دې خوا ګوري دا خشوع او خضوع ماتوي چې داسې ګوري داسې ضرورت ته برکتي شي. حضور علیه السلام په مونځ کې کتلي یو مجاهد څوکیدار یو درولو په یو غر باندې خامخ هلته جمع ولاړه وه. هغه تللی و داسې مانځه کې پریشان و داسې ورته وکتل. د مانځه نه پس سار مانځه نه پس لمن غر کې مونځ کوو نو بیا راښکاره شو نو بس بیا یې راغلی خوشحاله شو. وی ولې هغه ورته وایي داسې ما یو چکر وخم یو روڼ مې لګولی و لکه د سترګو نه پناه نو حضور به ورته په مونځ کې وکتل مطلب دشمن یې ونه نیسي. هغه ورته ما یو روڼ ډولګه و داسې دغه علاقه کې لاندې تللی و د مخې نه ښکاره اخوا شو نو ما داسې روڼ لګو چې دشمن معلوم کړم چې شته که نشته. د مانځه نه پس هغه راورسېدو نو ضرورت د برکتۍ شي لکه څه چلي یاست او باقي داسې خو وګورې چې مخ دې واړوله دا مونځ مکروه شي ثواب کمي او که سینه دې واړوله قبلې نه بیا مونځ مات دی. دا چا لیکلي د وسوسې څه علاج دی؟ د وسوسې علاج هغه ذکر دی د الله پاک. چې څومره ذکر او تلاوت کې هغه خبره به درنه هېره شي. قرآن شریف کې راځي شیطان ته وسواس وایي وسواس الخناس اذا ذکر خنسا اذا ذکر العبد خنسا چې کله انسان الله یاد کی تلاوت کې ذکر کې سبحان الله الحمدلله استغفر الله لا حول بل دا وایه وایه خبره شیطان به لږ شاته شي چې شاته شو وسوسه یې ختم شو. وسوسې علاج خدای چې هغې ته خیال او که ذکر نه کوې هسې ناست دی نو هغه وسوسې پسې به سوچونه بوځې نو بیا اوپرېتو کې سپکې ګورې او پریشانه دی. توکل علی الله څه مطلب دی؟ خو ما توکل علی الله مطلب دا دی چې سړی اسباب او محنت او عمل به کوي او نتیجه به خدای ته سپاري. نه دا کار کوم روزګار مې شروع کړو باقي چې خدای څه لیکلي ماله به هغه راکړي او که الله ماله راکول توجه به الله ته کوي په الله به یقین ساتي او تدبیر به کوي باقي چې څه وشو د الله په تقدیر به ایماني. ما دکان مو په خدای ګټه نه ولیکلي ما مال هم راونه خرڅېږي بس خدای خرڅ نه شو نه الله لیکلو چې نه به خرڅېږي بس په ارام بشي هسې به ورې سوچونه د سر ماتوي. مسلمان توکل سره خوشحاله بل د الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه کېدو یقین باقي ته به مخلوق سره خو رویه ساتي کار کسب محنت وکړي کار پسې به لاړ شي مخلوق کار ونه کوو وی الله نه کوو د الله اراده نه وه چې الله اراده نه یو کار نشي کېدی. توکل علی الله په الله به یقین ساتي نتیجه به الله ته سپاري. دا چا لیکلي چې په عبادت کې خوند نه راکوي او زړه مې نه غواړي نو څه کوم دا خو ما ته ویلو که خوند نه درکړي هم به کوې مونځ به کوې دا چې کې خوند به درکړي. اول کې به مونځ دس تلاوت ګرانه دي هله زما موبایل رنګ راغی او مسکال شي په مسکال تندر ویسم لږ تلاوت وکړه وروسته به ورته بیا ټلیفون وکړې خیر دی دومره خو هر څه مه پرېږده که نه چې مونځ هم پرېږدې او تلاوت نو خوند به نه درکوي توجه به دې بل په بیا هم کوه نفل کوه مونځ کوه بس خوند به درکړي بیا چې نه کړې طبیعت به دې خفه وي او چې وکړې اوږې به دې سپکې شي. شوق راځي کولو سره دا به نه چې شوق مې نه نه به کوم بیا به نور هم شوق دې کمیږي دا مصیبت دی. دا چا لیکلي دي مطالعه کوم او سبق مې نه یادېږي نو څه وکړم اواز یادېږي مې لکه څیزونه ګورم او یادېږي مې نه ګوره که یادېږي نه هم فایده به کوي چې ته کتاب وګورې واز یا نصیحت یا ښه خبرې وګورې او یا ته کتاب ګورې سبق ګوره که نه یادېږي هم چې بیا موقع راشي نو هغه کتل به ستا په کارېږي به خبره به زر پوهېږي ضایع کېږي نه. ډېر خلک وایي یاره نه ګورم یادېږي مې نه ګوره چې څوک خبره کوي ته به زر پوهېږي یادېږي به فایده به کوي اثر یې شته که یاد نه وي. دا چا لیکلي د طالبانو د مدرسې مدد وکړم که صرف د جومات خیال ساتي ښه کارونو کې تقابل مه کوې جومات خدمت هم کوه جارو کوه بلب مړې راوړه چاته ووایه دا بلب پکار دی دا جارو نشته او د دین د طالبانو مدد کوه که نه پوهېږي دا دلته د عبادت ګزارو ته ځای پاکې عابدینو ته خدمت کې نو عالمانو خدمت وکړه عالمان اوچت دي د عابدانو ته عابد ځان له جنت ګټي عالم خلکو ته علم رسوي خپل به عمل کې نور خلک هم راضي کوي نو دې سره اسلام او علم سره عبادت ډېرېږي عبادت بغیر علم صحیح نه دی نو عابدان هله تیارېږي چې عالمان وي. حضور علیه السلام فرمایي فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم د عالم د دین اوچت دی د عبادت ګزار نه یعنې هغه عالم چې عبادت هم کوي دا آتش عابد نه اوچت دی نو جومات خو د عابدانو ځای د خدمت یې کوي د هغې هم ثواب
نو دا عالمان چې عبادت دنیا کې خلکو ته ښایي مسلمانۍ خلک او اسلام او بیا په اسلام عمل دی دغه عبادت دی مونځ او درس د هغې مسلې نو اصل تخم خدا دی که دا وسایل دي چې یو ځای ته رسېږي نو ګاډې به کوې او منزل یې معلوم وي که نه هغه منزل ته ځم یو منزل معلوم وي یو ګاډې وي یا خر وي یا اس وي یا ګاډې وي یا سیکل وي چې پسه ځي نو اسباب هم غواړي علم بغیر د دې نه منزل ته رسېدی نه شي مونځ او دس به کوې ذکر به کوې خو علم ورسره ضروري دی علم ګاډې دی علم اسباب دي دا علم بنده کې هلکه دا کار دومره ثواب دا ګناه ده الله پې دونه عذاب ویلی پیغمبر علیه السلام په دې خفه کېږي دا به نه کوم دا به کومه نو دا علم دا ګاډی شو او عمل دا منزل ته به رسېږي لکه سړی سفر کوي دوه څیزه غواړي نو دغه شان علم او عمل دواړه پکار دي نو الله رضا او د الله نزدېکت ته به ورسېږي دا چې لیکلي د الله فیصلې او قضا بدلېږي که نه بدلېږي الله قادر دی فیصله د الله مخلوق دی ستا باره کې بیماري لیکلي یا الله که زما تقدیر کې قضا او فیصله د سختۍ لیکلي هغه ته بدله کړي دې ته دغه وایي حفاظت د سوء القضا دعا څنګه ده اللهم اني اعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء د بد قضا او بد تقدیر نه مو ساتي که کمان لیکلي مې نو یا الله هغه لیکل او غستا حکم دی تخپل حکم بدلولی شي الله ته څوک څه نشي چې ولې بدلی او چې کوم وشو دا نه بدلېږي اوس چې نن باران وشو او نن ګرمي و یخني و وشوه دا الله لیکلی وه چې کوم وشو هغه نه بدلېږي داسې به چې الله جینۍ پیدا کړه دا لیک کېږي نه دا به نه وایي دا جینۍ هلک که اوس بس جینۍ پیدا شوه لور دې وشوه بس دا الله لیکلی وه تا له به یې لور درکوله بس چې څه وشو او چې څه نه شوی ورته یې ماله داسې راکړه ماله داسې راکړه لا اله الا الله یا الله ته حاکم تا د پاسه څوک حاکم نشته الله چې خپل فیصله بدلي دا سړي له تکلیف ورکوم تاوان نه ورکوم ما ته آواز وکړم قبول مې کړم بس ومې ساتم اب مصیبت به خدای په نیمه کې ودرئ دا کولی شي خدای عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتے نه دي ته ضرورت نشته دې مسلو کې ښځه خاوند لکه څوک نه نو غسل ورکولی شي لکه د عدت کې ده ورکولی شي نکاح ختم شو خو د نکاح اثر پاتې دی او خاوند ښځې د غسل د مرګ نه پس نشي ورکولی د هغې خور هم کولی شي نو ده لپاره خو اوس واده روا شو د مرګ نه پس فورا نکاح ختم شو خاوند ښځه به ښځه لامپوي او سړي به سړي لامپوي او وړه جینۍ چې مړه شي نو زنانه به وله غسل ورکوي سړي به نه ورکوي او چې وړوکي ماشوم د شپږ میاشتو کال هم مړ شي نو سړي به پرې وپاچي ښځه به د ښځې نه ستر کوي ښځه د ښځې نوم نه تر پنډۍ پورې دی د پورې نوم نه لاندې پنډۍ پورې نه شي کتلی ښځه بعضې ښځې د ښځو نه ستر نه کوي یا پتون ښکاره کړي یا ښې د نوم دا پټۍ ولګوه مالی نه شي کولی بیماری کې جدا خبرې دي دا چې لیکلي سعودی عرب ما ته خو اوریجنل خو ډېر ظلم او غلطه خبره سعودی عرب نے جماعت تبلیغ کو دهشتګرد قرار دیا پته نه لګي دهشتګرد څنګه دی دهشتګرد خو دې ته وایي چې خلک مړه کوي او خلک هسې بېسه وژني او تختول کوي او مال پردې تختوي او خلک تختوي او خلک مړه کوي او خلک تنګ کوي مسلمان او انسان د تنګ دا خو ما ته نه وي معلوم چې دا ولې دي لګولې دي دا به چېرته د احنافو د دین دشمنانو کړي الله دا خلکو ته هدایت وکړي او په ژبه یې د حق مرسته نصیب شبي جمعې خو بند کړی مخکې د والد صاحب مې چې عربو کې شبي جمعه وه او مرکز به به په 89 کې یعنی 89 کې 79 کې 90 هغه زمانه کې یو واقعه شوه په حرم شریف کې شیخ صاحب په حج کې نو هغه مدینې منورې ته لاړ بیا ټلیفون یې وکړ په ټي سی ایل مونږ کړی هغه وخت کې ټلیفون هغه شو د دې جومات نه مخکې جومات کې نو بیا ټلیفون شیخ صاحب وکړ چې زه مدینې منورې ته بېګا راغلی نو په کومه شپه چې دې مدینې ته ورسېده نو په هغه شپه دې هلته ورسېده دې ځای نه ووته او دلته دا تخریب کاري شوې وه هغه ټول قاتلانو د پاکستان فوج ورغی بیا پکې اوبه راوستې او حرم شریف د اوبو ډک شو بجلی کرنټ یې ورکړ چې کوم کمانډوز دي کومه طریقې وه هغه کسان یې ونیول او بیا دغه شو هغه وخت کې یو تبلیغي په شکل کې یاسو په شا ناستو نو به دې کار په خپله وکړي بیا فقیر یو پټکي والا باندې راړي عربو کې کمیونسټ او بېدینه ډېر زیات دي حیا پرده پکې نشته عبادت شوق نشته شکل یې د انګریزانو ټیانې اچولې
کنه ګیر او پټکي او علم او مدرسې خو شته نه هغه معمولي استادان د اسلامیات هم دغه دي الله دې په رحم وکړي دا ولې ذلیل شو یو وړوکی غوندې اسرائیل ملک مقابله نشي کولی دیارلس ملک شیخ صاحب وایي که عرب متیازې وکړي په متیازو پرې ډوب کړي اسرائیلیان چې متیازې وکړي ټوپک ته مجد دي دونه خلک دي سم نشي کولی ټول اسرائیل د پېښور عمره نه دی وړوکی شان ملک دی دا ټول وطن بې بې کوي نو په بېدینۍ طرف ته یې بولي صنمانه بند دی ښځو سطر بې ستري شروع ده الله دې ورته هدایت کړي دا چا لیکلي جمعې مونځ ودرېږي او وروستو صفونه سم نه وي بې ترتیبه وي نو زه خو بې ترتیبه برابرول شاته د شاته کسانو کار دی زه اوس نه ته وایم چې کوم کسان وروستو راځي او مخکې ځای نه ډکي هغه د ترتیب سره کېږي ځکه به کله ترتیب برابرېږي نه او کله ډېر نور پسې ګرځي په نور څه کوې مونږ نه بل به نور ته کښېنئ د صفونو اهتمام وکړئ تاسو چې په خطبه کې بس خالي ځای کې تاسو کښېنئ اواز به هم کوو دا چا لیکلي دی امام چې لباس سی لیکلي حالت ضعیف شنو دا د تصوف خبرې بعض خلک په دې کله کم پی ظاهر کمزوري نه معنا نه باطن به خراب دا ظاهر نه باطن معلومي دا موږ چې موږ له اودس کوو نو اودس وایو کنه او به چې اودس کو دا دعا وایو الله ما دنم پاک چې څنګه مې مخ او لاس پاک شو نو زما دنم پاک انسان له پکار دي چې څنګه ظاهر سم کارونه کوي نو زړه کې د سم سوچونه او سم خیال او د الله د پاره او باطني صفات ځان کې پیدا کړي دا چې لیکلي بیزو ساتل څنګه دي او دغه خرصول څنګه دي خرصول شي ځناور خرصول شي خو ښه پیسې نه دي سپي د ښکار خرصول شي سپي د څوکۍ والا خرصول شي خو مکروه دي پیسې داسې پیسې خو روا دي چې کوم بیزو د خاص مقصد دپاره هغه ځناور مه ساتئ چې عادتي کړي عام نیکان دا نه خوښوي دا سړي کوي زنا قرض دی سیدی زنا قرض نه نه نو برداشت سپیرتو قرآدی گناهونو سره دا خبره نه ده خدای چې انسان د بل زنانه د سپک ګوري کېدی شي هغه نحوست د ده باندې راشي سړی چې د ښځې سپکه کېږي د لور سپکه کېږي د مور سپکه کېږي د ده د مور د غلط خیال څوک کېدی به خفه کېږي که نه نو ته چې چاته ګورې یا چا سره بدکاري کوي نو هم د چا مور ده دا ووایه او هغه هم د چا خور ده او د چا به خو لوري که یو ښځه خو د چا لوري د چا موري د چا خوري نو ته چې پردو ښځو سپکوالي کوې نو کېدی شي دا نحوست په تا را نشي او په عذاب کې مبتلا نشي کله د یو انسان ګناه په وجه په بچو باندې هغه تکلیفونه او سختۍ راځي ګناه دیږي او لور او خور او هغه دته تکلیف رسي نفس او روح میں کیا فرق روح و نفس کو نفس یو طاقت دی چې هغه د خدای نه د نېوالي طرف د جذبات او هغه څیزونه هغه په انسان کې خدای پیدا کړي دي شیطان کې نفس و د آدم علیه السلام د سجدو کوي نیکو انا زه ښه یم دکې نفس کو کنې هسې د هو هر څه نه خبر وم چې دا د خدای حکم دی خو نفس ورته یې مه کوه یعنې نفس د خدای بغاوت طرف د سړی ته دا هغه جذبات دي چې انسان د الله نه لرې کوي او چې لرې شو جهنمي شو دا مسلمان بچی عیسائی سکولونو کې سبق ویلی شي که عیسائی کوي یا د مذهب نه وړلو روتو ورئ نو ښه کار نه دی خپل سکولونه جوړ کړي